دا دوه مخی ده، دا منافق ده. دلته راځي له علماو سره یو شان خبرې کوي، مدرسو ته توهین، علماو ته توهین، احادیثو ته توهین. ته په شیرزاد ثبوتونه لرم. دلته د محترم القاب به نه ورته کاروئ. دا د اسلامي فرهنګ او عنعنات او کلتور سره لوی خیانت بولم. دا خلک زه پیژنم، د دوی له نږدې ملګرو سره د ما تماسونه دي، د دوی د ګروپ حال او احوال زه اخلم. دوی چې په کوم شیرزاد خپله نه راځي، سپي راخوسې کوي، دلته غپوي، د اسلامي مقدساتو توهین پې باندې کوي. له مغرورې نړۍ جوړه شوه سوالګره، له مغرورې نړۍ جوړه شوه سوالګره، خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره. د تورو خاورو لاندې قلندره، سر راپورته که ملا محمد عمره. سلام علیکم. انشاءالله وی بډیر ژر د سپین سهار زیری، انشاءالله وی بډیر ژر د سپین سهار زیری. نقرار زلونو ته برسی د قرار زیری، د آزادۍ منار کې وبشي د امن اذان، د آزادۍ منار کې وبشي د امن اذان. نو ګلونو تبا کېږي. مننه د تا نه جنرال صاحب، د تا د صبر وکړه. یو زه به خپلې خبرې وکړم. دا د چې کومې خبرې وکړې، یو خو داسې ورته وایم چې په شخصي انداز دی لاس د دې ځینه چې تر کوم ځای پورې رسېږي خلاص. زور مه وه، خو بیا د هر چا شخصي نظر ده، د هر چا شخصي نظر ده. مبین صاحب وګوره په حالت تجاذباتو کې و چې کومه خبرې وکړې، وګوره احساسات واقعا د مدرسې احساس ورسره و، هغه نور خبرې وکړې. اما موږ د هغه خبرو چې د یو اشخاص دغه کړې د هر یو ویله چې د امارت نمایندګي نسي کولی، دا ښه خبره وکړه. نه زه د امارت نماینده یم، نه مبین صاحب د امارت نماینده ده. هیڅوک د امارت نمایندګي نشي کولی. هر یو د خپله خبره وکړي. ته شیرزاده کومه سوال لرې سوال وکړه. نه ما ته یوه خبره ورته وکړه چې ما دا ورته وکړه چې د کوم ځای نه نیولې تر کوم ځای پورې د لاس خلاص، یو دا مې درته وکړه. هغه خصوصي کې ورته ورکړه. وګوره هغه بله خبره ورته وکړه. وګوره زه به هم په خصوصي کې د مبین صاحب سره غږېږم. اوس بله خبره ورته وکړم چې یو نفر د داسې یو عالم په مخ کې هیڅ ادبیات نه مراد کوي، نو زه ادبیات کاملا مراعات کړل. ته پوه نه شولې. موږ مولوي صاحب تا ته بله خبره وکړله. صحیح ده. مولوي صاحب دا زموږ مشر دی، دا زموږ عالم سترګې تور دی. مبین صاحب وګوره، مبین صاحب احساساتو پر نورو مبارزینو باندې، هغه ماته کومه بده خبره نه ده کړې. او دا خبره وکړه چې تاسو نمایندګي نشئ کولی. بلې زه نمایندګي د ټول امارت نشم کولی. زمین حیث د یو مسلمان خپل حق او حقوق ادا کوم، او شیرزاد هم د ټول افغانستان د دولت نمایندګي نشي کولی. اوس نو په مخ کې د دې مجلس اخلاق تر پښو لاندې کړه. هیڅ نه دي لاندې کړي. دروغ ولې وایې وروره؟ خپل ځان دفاع وکړه. اخلاق یې خراب کړي نه دي. خپل شخصي نظر بیان کړئ. من میخوایم بگویم شیرزاد صاحب سعی کنید شما این مبین صاحب گفت که نفرای فاسقه، نفرای منافقه به القاب خوب یاد نکنین. در حدیث شریف میگه وقتی که یک مسلمان کافر، وقتی که فاسق نه حدیث شریف بشنو با او هر کسی که تو فاسق کافر فکر میکنی تعریفش نکن. وقتی که یک انسان، یک مسلمان کافر تعریفش میکنه، عرش خداوند میلرزه. خب این با تو خودت هر کسی که فاسق و کافر فکر میکنی بکن. به من مثلا یک کسی به خودت میگی نه پیشتر گفتی که وصلح خیر. این آیات قرآن کریم من نمیفهم شما چطور امروز یاد کردین یک دفعه یاره؟ 18 سال کجا بودی آیات؟ این علما به شما نمیگفتی آیات را که صلح خیر باز شما ولې دا قرآن شریف د تا په ټیکه کې سوال ما خلاص همدې زور در کړی دی که نه؟ خلاص نشده سوال ما.
باز صلح که خیر است. کی صلح کرد امروز؟ صلح کی کرد؟ کی امریکا را آورد سر میز شان که بیا صلح کو؟ در روز اول مولا عمر رحمه الله برش گفت بیا بشی سر میز که گفت صلح میکنیم، گپ میزنیم. امریکا گفت من بر پیشتر که گفتم نه، وقتی که رقمی گرفتش از گلون بازی توی تو که کرد معنی چی که ما تسلیم هستم، تسلیم الاکو مرا. آلی خودش آمد گفت بیا صلحی من حیث یک مسلمان آمد قرآن کریم رسول گوره خو گپایت خو خلاص شده باشه. زه د امریکا او د طالب د صلح ماته کومه زه په هغې باندې کوم انتقاد نه کوم. زه دلته د افغان وژنې په خاطر باندې د صلح خبره ما وکړه. که ته په دې فکر یې بیا هم درته وایم، که ته په دې فکر یې چې دا جنګ به ته په زور خلاص کې د ما او د تا دا ځای دې نه ښیي، همدا ځای چې 80 کاله مو وجنګېږي دا جنګ په زور نشي خلاصولی. شیرزاد طالب نمی جنگه په څوک باندې نازېږي؟ شیرزاد په څوک نازېږي؟ په څوک نازېږي؟ زه د افغانستان په ولس نازېږم. په افغانستان ولس خو د تشي نه بېزاره دی. تشي په څوک نازېږي؟ تشي په محقق نازېږي، تشي په دوستم نازېږي، تشي په د مسعود ورور نازېږي. که ما ته وخت راکوئ زه به څو کلمې خبرې وکړم او که نه کوئ زه د افغانستان ولس او د افغانستان په ملي ځواکونو نازېږم. وګوره شیرزاد غوږ ونیسه. موږ دغه اصول چې مراعات نه کوو. وګوره د هر چا مبین صاحب محترم وویله چې د هر چا یو شخصي نظر ده. ول دا زما نظر ده، خو خپل نظر بیان کړه او زه خپل نظر بیانم. زه د امارات من حیث د یو نماینده نه یم چې زه د امارات نمایندګي وکم یا زه امیر المؤمنین وسم. زه من حیث د یو فرد یو مسلمان دا وایم چې هر څوک راځي د اسلامي اصول مطابق دا د نبی علی السلام د کفارو ته شکنځل نه دی کړی. نبی علی السلام کفارو ته هم چې هغه سره هغه ته دعوت ورکړی، یا راغلی مسجد ته راغلی، یا نبی علی السلام مجلس ته راغلی، نبی علی السلام دوی ته سپکه سپوري نه دی کړی. اما غیر د هغه کسانو چې هغه د اسلام پسې کوم تبلیغات کړی و، لکه کعب ابن اشرف، نبی علیه السلام وویله چون هغه تبلیغات کوله نو هغه وویله چې د مکې مکرمې د کعبې په بغل کې هم ولیدی سر یې ځینې غوڅ کړي. نبی علیه السلام ویل چې کوم ځای مو کعب اشرف ګیر کړه چې د کعبې پردې باندې هم زړېدله، ځان یې زړولی و، بیا هم سر یې ځینې غوڅ کړي، چون هغه د اسلام او د محمد علیه السلام پسې بد شعرونه لیکله. نو دلته باید موږ نه افراط وکړو نه تفریط وکړو. هغه کس چې زموږ لایف ته راځي اوس هغه نه امارت